مطلقه سوله خو نه راغلې خو ورنږدې شوې ده. نو یعنی سوله راغلې ده که نه ده راغلې؟ دا نږدې پرېږده وروره، نږدې سره موږ کار نه لرو. موږ خالي دا وایو چې سوله راغلې ده که نه ده راغلې. الحمدلله جنګ کم شوی دی او سوله نه ده راغلې. نه دا شی مه وایه، سوله نه ده راغلې که راغلې ده؟ نه ده راغلې. ښه، ولې نه ده راغلې؟ نه ده راغلې، په زور باندې حکومت نیول شوی دی، نو څنګه راغلې ده سوله؟ ښه، ولې نو چې دوی دومره کم تعداد باندې دوی دا زور کوو حکومت یې نه و، نو ولې دغه حکومت هغه 155 ولسوالۍ ورسره وي، هغه 10 ولسوالۍ به هم نه ولې خبره به ختمه نه به سوله موله، نو به خلک ټول مجبور هغه به یا به خپله ورته میینه خوشي کړې. ولې دومره وخت خلک نشته؟ حکومت فساد وکړي، خیانت ډېر وکړي. ښه، ستا د نظره اوسنی حکومت ډېر په ملي ګټو ولاړ دی که پخوانی ولاړ؟ دا اوس راغلی دی، او څو میاشتې شو، 80 کلن حکومت و، دا خو د 8 میاشتې کېږي، دا خو به صبر وکړو، پته به یې ولګي. په 8 میاشتو کې معلومات نه کېږي. خو دا صبر نو څنګه صبر؟ نو ته وایې چې په 80 کلنه صبر وکړه، وایي دومره انتظار پوره 8 کاله و 8 کالو کې څومره ډېر واړه کېږي. وایي مور یې ماته واده وکړو، دومره انتظار زمانه نه کېږي، او دومره انتظار پوره 8 کاله و 8 کالو کې څومره ډېر واړه کېږي. نو دغه 10 میاشتې 11 میاشتې چې روانې دي، دا 10 میاشتو کې په دې دنیا کې یو ملک مو نه پېژندلو. دا سیاست هم دې ته وایي چې موږ دنیا کې په دې 22م قرن کې کوو. مشکل نشته دی، بل 100 کلنه دوره وه چا په رسمیت نه وپېژندله چې مکمله ټوله نړۍ ورسره ولاړه. یو دا خبره خو نه ده مشکل. 8 میاشتې کېږي، ته په 8 میاشتو کې په رسمیت ټول غواړي چې وپېژني. وروره 8 میاشتو کې خو دوغره شوی وی چې څوک یو چېرته تللی، نو دا وروره ته څه رقم خبرې کوې قربان؟ پاکستان کې حکومت بدل شو. پاکستان ځان ته حکومت دی، موږ ځان ته مثال وایم، مثال در کوم، بدل شو هلته که نه؟ بدل شو، بیرغ یې بدل کړو، لرې کړو ملي بیرغ. ولې نو هغې ولې لرې نه کړو؟ هغې 80 کاله تاریخ دی، 80 کاله. زما د افغانستان څو کاله تاریخ دی؟ نو تا افغانستان 15000 کاله تاریخ دی. 15000 کاله تاریخ دی. آیا د 15000 کاله تاریخ ته توهین نه کېږي چې یو سړی 5 کاله 6 کاله خبرې کوي او د یو ورځ د سولې رانولي او هغه ته ماته راوښیه د 15000 کاله کې په افغانستان کې کومې داسې لاسته راوړنې راغلي دي چې موږ یې وستایو؟ لاسته راوړنې هم شته دي، دا نه چې نشته، خو کمې دي شته. راته وښیه. نو د چې کمې دي، خو د اوس حکومت چې ته وایې چې په 8 میاشتې کې په رسمیت د خلک ولې نه وپېژندل، خو صبر وکړه. په 15000 کلن تاریخ کې چې تا لاسته راوړنې، دا صبر درته وکړم چې مسلمان تا وپېژني. دا صبر درته وکړم چې مسلمان دې وپېژني، کافر خو څه کوي؟ دا صبر درته وکړم چې مسلمان تا وپېژني. الحمدلله په شعره باندې چې روان یې، زه بیخي په کافر باندې ځان پېژنم نه، بیا څه کوې؟ زه تا ته وایم په مسلمان دې ځان وپېژنه. مسلمان دې ولې نه پېژني؟ وپېژني مې که نه وپېژني، ما هغه سره دخل نشته. تا په 15000 کاله کې څه چا پېژني؟ اوس دا خو د مسلمانانو باندې خو وپېژنه وسړی، دا څه کوي؟ وروره دا څه 15 کاله نه بعد ته وګوره چې څه کوي. 8 میاشتې کې ته ټول عاشه غواړي چې نظام باندې عاشه مضبوط شي. نه، زه تا نه پوښتنه کوم، دا حکومت ملي دی؟ دا حکومت ملي دی؟ ملي بش باذن الله. هڅه بس دا ملي دی که نه دی؟ ته په یوه ورځ کې څرنګه غواړې مانه ملي به؟ یوه ورځ تاسې 10 میاشتې کې ما درته مخکې وویلې چې تازه واده وکړي چې ګډ شلو 10مه میاشت کې ماشوم پیدا کړي، او یو 10مه میاشت کې 11مه میاشت کې بېرته ګرځي ماشوم غېږ کې چې داسې یې ګرځوي چې لاس نه نسي لاس بېرته خپل نشي ټولولی، هغه بیا ګرځي. تاسې دې ته کم وخت وایي؟ دغه دی نو مسلمانانو ځانم. تا چې 100 کاله حکومت وکړه هغه ملي و؟ هغه ملي و 100 کاله حکومت؟ نه. نو بیا دی په 100 کاله کې ملي نه کړه، ته په 8 میاشتې کې ملي غواړې؟ زه ملي نه غواړم. د اسلام چې څوک کلمه جګوي دا حق نه ورکوي، دا ښه مسلماني ده، دا ښه نظام دی، ښه اسلامي دی. څوک اسلام کلمه جګوي حق یې ورکړی دی؟ چاته نه؟ وروره حق یې ورکړی. ګوره یو شعر یو د یو مخامخ خبرې، یو بوټان رنګوي لکه یو سړی راځه بوټان به دې مخ هغه کمانو، صحیح ده، تلک خان یې که نه، دا شیان مه کوئ، صحیح ده. دا درته وایم چې دغه کې کلمه ده. یو افغان ماشوم جګه کړې په یو د خوست په ګراوند په میدان کې جګه کړې، دا بل راغلی ځګړې سره وایي نه هغې کړې وه چې کلمه یې جګه کړې وه. یو منټ دا خبره زه جواب درکوم. په سپین بیرغ باندې کلمه ده که نه ده؟ ده. نو په هغه 100 کلنۍ دوران، په هغه 100 کلنۍ حکومت کې که چېرې ته په یو ځای کې هغه سپین بیرغ لیدلی و ګازو میدان چې چېرته بیجک ډایرکټ په منځه ته دا خو دغه اخو امریکا کول که نه، خو دښمني وه ورسره جنګ یې کولې هغې که نه، موږ نه وایو چې هغې نه دي کړي. امریکا نه دی مخکې ورته امریکا څه سټوه دغه کې تحقیق و، دغه څوک و، دغه به د جنډا نه پرې شوه، ولې نه پرې شوه؟ زه تا نه پوښتنه کوم، هغه د دې جنګ د امریکا سره نه و؟ چا؟ یو جنګ د امریکا سره و، د امریکا غلامانو سره و. ته چېرته یې اوسه؟
د سعودي عربیه کې. سعودي عربیه کې کوم ځای کوم اصلي ملک دی کوم ځای دی؟ افغانستان. افغانستان کوم ځای نه؟ تذکره راته جوړوي چې پښتنه کوي. تذکره څنګه ته غلام وای؟ ته سعودي کې شي کوي؟ ته غلام نه د سعودي؟ غلام یم چې دلته چې څوک راځي خارج ته چې غلام دی. دا څه ډر دی ولي؟ ته راکړه دا ډانګه دا غلام سګمو کې بدل دلته میخونه ټکو ما دا غلام خپل سعودي کې پروت دی، خپل ملک پرېخه کله کور پرېخه ده دا نه بتنو دومره چې تکړه ولې د خپل دا نظام ته خپل کورنۍ پرېخه والته تل سعودي کې ګرځي ولې نو مسافر کېدل وروره؟ کوم ځای؟ زه وانه مسافر یم، اوس مسافر. ولې نو مسافر؟ ولې د خپل ولې عزت 3 میاشتې نه چا زیاته مسافر کړي؟ ولې زیاته کوي؟ کور ته ځم. ها؟ 5 میاشتې زه کور ته ځم. ولې شپږ ولې 3 میاشتې نه کوي؟ شپږ میاشتې کوم کتاب کې راغلی؟ کتاب کې راغلی ملا صاحب پښتنه وکړه شپږ میاشتې کې راغلی دلته ما ورته چې دلته هو هغه ته کتاب ته بنور سي هغه د مسلمانانو دا د لا بل سپکا تا نه بل پښتنه کوم یا ملت هغه دی وروره دلته وروره رشه ما مازوی دی لیوانه دی تاسو کوي چې دلته ونه تکتي وروره ها خبره مې دا کوله وروره خبره مې دا کوله چې ته ولې خپل ځای ته نه ځې چې ته دا غلامان ته غلام نه یې زه په خپله مرضي راغلی یم ملک دی آزاد شو ملک دی خلاص شو آزاد شو یم راوستی زه په خپله مرضي راغلی یم هغه فامیلي خواته نه ځم هغه اخوا غاړه پرې امریکا په زور راغلی آزاد شو افغانستان ته په زور او آزاد شو الحمدلله که په لا اله الا الله محمد رسول الله باندې قسم خور آزاد شو زه تا ته اوس قسم هم ته دا پته نشته چې آزاد دی که نه دی نه زه هم نه دی آزاد ولې آزاد دی چېرته آزاد کوم هم اشغال پکړی راوشه ها ټول اشغال پکړی وی خیر درته که دا دوه ځوانان مخکې بیا ته وښودې چې اوسه کوم هم اشغال پکړی دغه دی د پاکستان حکومت پکې اشغال کړی دی د پاکستان حکومت سره د بین المللي ټولنه امریکا ورسره هغه ده هغه خاورې د دا ټکه پورې اشغال کړی اشغال ده که نه ده خلاصه خبره ده افغانستان امریکا سره اشغال ده که نه ده اچھا خبره اشغال ده اخو سعید نیولې ده په زور نیولې ده چې کله برابر شم ما به وباسم څنګه نو اشغال خوش لکه نه امریکا په زور نه ولې ونه څنګه نو دا اشغال هغه نه ده خبر ده کامیاب شول وروره چې دی نه ولې ده که نه هلته چې پوهېږي چې هلته د کور به یا به درته څه ووایي نه هغې خو یې په زور نه ولې دا چې وه دا اشغال وه ستاسې په سږمو کې مې خونه ټکوم په دا دلیل په خدای دلته دې ته زه وایم ډېر موږکان به دې په ګودام کې خندولي په دا خبره ګوره زړګی وروره ملک چې د دی خاوره چې ده ازاده چې تر څو چې اټکه پورې ستا خاوره ازاده نه شي وي اټکه پورې ستا ازاد نه دی افغانستان څنګه ته ویلی شي چې افغانستان ازاد دی دا خو نه ده چې یو ډل ګوره وروره دغه کسانو د امارت والا یوازې جنګ کوو دلته که نه افغانستان کې جنګ کوو نه په هر ځای کې جنګ کوي صحیح ده چې افغانستان کې صحیح ده ولې په پاکستان کې نه کوو د 50 یو لک کسان دلته شهیدان کړي خو یو 50 بل تم کړیو کنه اسلام نه د دې ځکه به کله او باسه اول کې خپل کور نه وباسه تا څومره ساده خرل دي کور نه وباسي د بام یو سره خپل کور دی د بل سره خپل نه دی دا د سبي به ځای به منطقه خبرې وروره مکو موټر کې ناس لیسنس شاده ته د افغانستان خاوره اشغال بولې ته چې فرانسې کې ناس راځي ورن افغانستان ته زه ما مبارزه شروع کړې ده ما زه نه خته مزمري غوندې نه خته وروره زه دلته غلې نه یم ناس چې وروره دلته بل ځای کې د چا بوټان رنګ کوم مبارزه کارونه موږ نه کوو وروره کې ورکه په مبارزه باندې ټال نشي ویا شه وسله ته ټوپک تلاس نه کې په مبارزه باندې لاس او ټوپک باندې ټوپک ته په وسنی قرن کې نه په خواني په وسنی قرن کې چې څوک لاس کې هغه جاهلان دي ته هر هغه ملک چې ټوپک تلاس کړی ته وګوره څه حال دی نه قران مجید کمپنی قران مجید چا کوله خبره ته وښوره خبره ته وښوره اکثر جی بي په انټرنیشنل دنیا کې نشته په ګوګل کې چې وای نه پیږي چې دا څه په شعیراته وای نه په منځ په مبارزه کې کېدل چې منظور د اسلام آباد پیولای وای د 1500 کال په تیر کړ اسلام آباد دغه سرتکو د حکومت د اسلام آباد اندي منظور پښتون د سکو لکه یو چرګوړی چې راواخلي او بو کې ولکه ماشومي وی لري را خوشي کې نور بیچارال ته ولاړ چې نه بګید تلو د مې نه د خوراک نور خپل هغه حکومت ملک ختم دی نور څه شي کړی دي قاضي مسعود نه دی هغه درته نر غوندې راخلا شو ښه علي وزیر دی هغه د نر غوندې راخلا شو او هغه ټول پښتای پیږي ګلمن وزیر ته دغه پولیسان د سکاري اس کوي د هیرا منډي بستری دي هغه ورته بستری وای وروره امارات سره حکومت چې په حکومت هم جوړ کړی دی زه به تا کته کوم بس دی نو دلته وروره دلته دا زلک تاریخ کېږم خپه مکیږي ملګرو زما مس سټایل دی زل د سلکه